سلام، ورځ مو په خیر. مرهون د یو بل پښتو درس سره ستاسې ښه راغلاست کوي. نن زه تاسې ته د پښتو ژبې د زمانو په اړه وروستی درس درکوم. په دې درس کې به زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی سو د راتلونکي زمانې دپاره فعلونه ګردان کړو، یعنې څنګه کولی سو چې د راتلونکي زمانې دپاره جملې جوړې کړو. موږ په پښتو ژبه کې راتلونکې زمانه په دوه ډوله جوړولی سو. یعنی یو هغه ډول دی چې په مطلقه توګه راتلونکې زمانه ښیو، بل هغه ډول دی چې په استمراري توګه یا د یو کار جریان په راتلونکې زمانه کې ښیو. چې راځو دلته یې تاسو ته درښیو. راتلونکې زمانه لومړی حالت یې استمراري حالت دی چې د یو کار جریان په راتلونکې زمانه کې ښیي. زه به ګټم، یعنی زه به پیسې ګټم، زه به عزت ګټم، ته به ګټې، دی به ګټي، دا به ګټي، موږ به ګټو، تاسو به ګټئ، دوی به ګټي. دلته تاسې متوجه کیږئ چې د حال زمانې سره د دغه فعل یوازینی فرق د بې په راوړلو سره دی. بې چې په هر وخت کې په هر فعل کې تاسې ولیدله، هغه زمانه په راتلونکې زمانې پورې اړه لري. بله مسله دا ده چې د ب څخه همیشه مخکې چې راځي منفصل ضمیر چې فاصله لري، د دغه سره متصل نه وي، د فعل سره مشترک نه وي راغلی، او په آخر کې د فعل سره د فعل د ریښې سره چې ګټل فعل دی، د ګټل د ریښې چې ګټ یې ریښه ده، د متصل ضمیر یا د فعل جوړونکي ضمیر یو ځای کولو سره موږ چې کوو یو فعل جوړوو د راتلونکي زمانې، چې موږ دغه ته فعل جوړونکو ضمیرونو ته فاعلي وروستاړې هم ویلې وه، که ستاسې د عاداتو په درس کې یاد وي. بله زمانه چې په راتلونکي زمانې پرې اړه لري هغه مطلقه زمانه ده. په مطلقه زمانه کې موږ منفصل ضمیرونه نه راوړو، بلکې د منفصلو ضمیرونو پر ځای د متصل ضمیر په وسیله باندې موږ دا ښیو چې موږ چې ښیو کم حالت د فعل ښیو یا کم حالت د شخص د مخې ښیو. مګر دلته یو شی چې اضافه کیږي د به سربیره، هغه د وو مطلق چې موږ په عاداتو کې هم ویلی وو، په تیره سوې زمانه کې مو هم ویلی وو. مثلا وبه یې واړم، وبه یې واړې، مثلا ته به یې وغواړې، وبه یې واړي، وبه یې غواړي، د دواړو دپاره یو ډول راځي. موږ وبه یې غواړو، وبه یې غواړئ، وبه یې غواړي. درنو دوستانو، دا و د راتلونکي زمانې دوه حالته چې استمراري او مطلق وه. دا زموږ د زمانو په اړه وروستی درس و. د زمانو درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. پر لوی خدای مو سپارم. خدای مو مل شه.